پکتیا کې د جګړې تازه جزئیات پاکستانی ځواکونو پر افغان مسافرو ډزې کړې. پاتې معلومات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په ډنډ پټان کې د اسلامي امارت او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې. په پکتیا کې بې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط سلام وطندار ته وویل چې نن شاوخوا 3 بجې د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د خرلاسي په دروازه کې د اسلامي امارت او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. سرچینې زیاتوي چې د اسلامي امارت عسکرو غوښتل د خرلاسي په دروازه کې یو امنیتي پوسته جوړه کړي چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې وکړي او د اسلامي امارت ځواکونو د دوی د ډزو په ځواب کې برید وکړ. د سرچینې د معلوماتو له مخې د پاکستان پر پوځیانو د اسلامي امارت د ځواکونو په برید کې د دغه هیواد د پوځ پر 3 امنیتي پوستو د توپونو ګولۍ لګېدلې، خو د پاکستانی پوځیانو د پاتې مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته. سرچینې زیاتوي چې په دې جګړه کې د اسلامي امارت ځواکونو ته کوم زیان نه دی غوښتی. په ورته وخت کې د پکتیا د والي ویاند ادم خان اوریا خیل سلام وطندار ته وویل چې نن په ډیورن پټان ولسوالۍ کې پاکستانی پوځیانو پر هغو مسافرو ډزې کړي چې غوښتل یې د فرضي پولې هغې غاړې ته ولاړ شي. د پکتیا د والي ویاند وایي نښتې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ او په ترڅ کې افغان لوري ته زیان نه دی غوښتی. د پکتیا ځایي او امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي خلک وایي سیمې ته تازه دمې طالب ځواکونه هم رسېدلي دي.